د 1945 کال د اګست په 15مه د جاپان ټولو رادیوي شبکو د امپراتور هیروهیتو پیغام په ګډه خپور کړ. ټول ملت د هغه وینا ته بې صبره و ځکه چې د هیواد راتلونکی نامعلوم و. د دې وینا څو ورځې وړاندې امریکا د هیروشیما او ناګاساکي ښارونه د اتومي وسلو په وسیله بمبار کړي وو چې په پایله کې سلګونه زره کسان ووژل شول او یوه نه تصور کیدونکې ویجاړي یې رامنځته کړه. په همدې ورځ د جاپان راتلونکی له خطر سره مخ و. که امپراتور اعلان کړی وی چې جګړه به دوام ومومي نو خلک پوهېدل چې امریکا کولی شي په څو ساعتونو کې جاپان له منځه یوسي. خو د امپراتور هیروهیتو پیغام روښانه و او خلکو ته یې وویل موږ نږدې 4 کاله کیږي چې د دې جګړې برخه یو او سره له دې چې موږ خپلې ټولې هڅې وکړې حالات داسې پر مخ تللي چې موږ ته یې یو ډیر بد وضعیت را په برخه کړی دی. اوس نړۍ زموږ پر ضد ده او دښمن یو نوی ظالمانه او ډیر پیاوړی بم کارولی چې بې ګناه خلک یې وژلي. که جګړه دوام پیدا کړي نه یوازې زموږ ملت به له منځه ولاړ شي بلکې دا به د بشر د نابودۍ لامل شي. په همدې وینا کې امپراتور د جاپان بې قید او بې شرطه تسلیمي اعلان کړه. د جاپان له تسلیمۍ وروسته هغه سلګونه زره سرتیري چې چمتو شوي وو خپلې وسلې پر ځمکه کېښودلې او خپلو کورونو ته ستانه شول. خو هغوی نه پوهېدل چې د دوی ژوند به له جګړې وروسته یو رښتینی جهنم شي. د جاپان او متحدینو ترمنځ جګړې 3 کاله او 8 میاشتې دوام وکړ چې په دې دوران کې د آرام سمندر په اوږدو کې خونړۍ جګړې رامنځته شوې او آسیا یې د ویرې تر سیوري لاندې کړه. لکه څنګه چې یادونه وشوه د 1945 کال د اګست په میاشت کې امپراتور د اتومي بمونو د ځواک په اړه له غور وروسته د جاپان تسلیمي اعلان کړه. که څه هم دا پیغام سم د لاسه ټولو سرتیرو ته ونه رسید. ډېری سرتیري د آسیا په بېلابېلو برخو کې وو او دښمنانو کلابند کړي وو نو له خپلو قومندانانو سره د تماس نیولو هیڅ چانس یې نه درلود. ځینو سرتیرو په خپلو یادښتونو کې لیکلي چې د امپراتور د تسلیمۍ د اعلان پر وړاندې د دوی لومړنی غبرګون مبهم و. له یوې خوا دوی مایوسه وو ځکه چې سره له ټولو هڅو یې ماته وخوړه، خو له بلې خوا خوشحاله وو ځکه چې پوهېدل نور به وژنه او وراني پای ته ورسیږي. د 1945 او 1952 کلونو ترمنځ جاپان د امریکایانو تر ولکې لاندې و چې دا هیواد یې د یوې مستعمرې په شان اداره کاوه او یو لاسپوڅی حکومت یې پر سر وټاکه. سرتیري چې خپلو کورونو ته ستانه شول یو داسې جاپان یې وموند چې د پخوا په څیر نه و. دا یو بدلون موندلی جاپان و چې خپلواکي یې نه لرله. د جاپاني امپراتورۍ تبلیغاتو خلکو ته ورښودلي وو چې له ماتې څخه بد شی نشته او یو واقعي سړی باید یا په جګړه کې ووژل شي یا باید له تسلیمۍ وړاندې ځان وژنه وکړي. له همدې امله ډیری سرتیرو خپلو کورنیو څخه د دې حقیقت پټولو هڅه کوله چې دوی د متحدینو لخوا اسیر شوي وو. کله چې دا سرتیري خپلو کورونو ته راستانه شول خلکو یې اتلان نه ګڼل بلکې دوی ته یې د بزدلانو په سترګه کتل او باور یې درلود چې دوی د امپراتورۍ د عظمت لپاره کافي قرباني نه ده ورکړې. د جاپان حکومت هم له سرتیرو سره ښه چلند نه کاوه. دوی مجبور کړل شول چې د خپل بیرته تګ د مخه یوه موده په پوځي کمپونو کې تیر کړي چیرته چې دوی د لوږې او سړې هوا له سختو شرایطو سره مخ وو. هغوی دې ته اړ کړل شول چې د جګړې پر مهال ترلاسه شوې بهرنۍ پیسې حکومت ته وسپاري او په بدل کې د جاپان ملي پیسې یعنی ین ورکړل شي چې هغه وخت یې هیڅ ارزښت نه درلود. ډېری سرتیري چې کورونو ته ستانه شول معیوبین وو چې د جګړې پر مهال یې خپلې پښې او لاسونه له لاسه ورکړي وو. دې سرتیرو نشو کولی اسانه کارونه پیدا کړي نو حکومت هڅه وکړه چې دوی د هیواد د بیا رغونې په کارونو کې شامل کړي. په عین حال کې هغه سرتیري چې په منچوریا کې جنګېدل د شوروي اتحاد لخوا ونیول شول او د جبري کار کمپونو ته واستول شول چیرته چې دوی له سخت ژوند سره مخ شول. استالین امر وکړ چې دوی ته دې یوازې د دوی یونیفورم پرېښودل شي او بیا یې سایبري زندانونو ته انتقال کړل. هلته دوی د سخت ژمي له امله له سړې هوا سره مخ وو او یوازې د دې لپاره چې په خوب کې له یخنۍ مړه نه شي دوی مجبور وو چې له یو بل سره نږدې ویده شي څو د بدن تودوخه وساتي. استالین پرېکړه وکړه چې دا سرتیري باید د هغو ویجاړیو تاوان ورکړي چې دوی یې لامل شوي وو
له همدې امله دوی مجبور کړل شول چې سړکونه او ودانۍ ورغوي او یا د شوروي اتحاد په فابریکو کې کار وکړي. په ورته وخت کې په جاپان کې د هغو نظامي مشرانو محاکمه پیل شوه چې د جګړې مسؤلیت یې درلود. دا د امریکایانو لخوا تحمیل شوی شرط و. 28 جګپوړي افسران ونیول شول او د جنگي جنایتونو محکمې ته وړاندې شول. د دوی له ډلې د جاپان پخوانی صدراعظم هیډکي توجو وروسته له دې چې د نیولو خبر یې واورېد هڅه وکړه چې ځان وژنه وکړي خو ناکام شو او امریکایي ډاکټرانو یې ژوند وژغوره. د محاکمو په لړ کې امپراتور هیروهیتو د جګړې له مسؤلیت څخه ځان وباسه او د هغه اعتبار ته یې زیان ونه رسوه. ټول مسؤلیت د جاپاني افسرانو پر اوږو واچول شو چې له ډلې یې هیټکي توجو د 1948 کال د ډسمبر په 23مه اعدام شو. د هغه سره شپږ نور جاپاني مشران هم اعدام شول او نور د اوږدې مودې لپاره زندان ته واستول شول. د توکیو د جنگي جنایتونو د محکمې له پای ته رسېدو سره جاپان د خپل تاریخ یو نوی فصل پیل کړ. که څه هم دوی یو وحشتناک ماضي درلود خو جګړه د فاجعې په بڼه پای ته ورسېده. هېواد ویجاړ شوی و او سلګونه زره معلولین او قربانیان موجود وو چې د خلکو او حکومت له بې احترامۍ سره مخ وو. نو اوس تاسې وایست آیا له جاپاني سرتیرو سره عادلانه چلند وشو؟ هغه څه چې دوی په تیر کې کړي وو او د جګړې په ډګر کې جنګېدلي وو، آیا دا چلند د دوی حق کېده او که نه کېده؟ نو خپل نظرونه مو د تبصرو په برخه کې شریک کړئ. تر بیا او راتلونکي ویډیو ښې چارې ښه وخت. الله مو مل شه.